څنګه کولی شو چې خپل کمپیوټر کې یعنې وینډوز 11 کې نیټ چک کړو چې موږ څومره نیټ مصرف کړی ده؟ تاسو به رایټ کلیک وکړئ او تاسو به راسئ پرسونلایز ته. پرسونلایز نه به وروسته تاسو راسئ نیټورک انټرنیټ. د انټرنیټ نه وروسته تاسو وګورئ ډیټا یوزیج. ډیټا یوزیج کې تاسو ته لیکلي 109 جی بي اشاریه 03 جی بي، یعنې مطلب 109 جی بي نیټ موږ په دغه لس دغه 1300 ورځو کې موږ ته مصرف کړی ده. دا یو کس وایي چې ما په چی دومره مصرف کړی، بیا هغه دلته تاسو ته ښکاري دا سنپ ټاپ ویډیو ډاونلوډر ده، په دم 52 جی بي ډاونلوډ کړی ده او کروم کې 33 جی بي هغه کړی نیټ یې وهلی ده. همداسې سیسټم وینډوز هم چې اپډیټ کړی 9 جی بي، وی پی این همداسې 3 جی بي او لکه همداسې بل ډاونلوډر ده او دا ګوره وټساپ د هر یو دلته تاسو ته چې هغه ښیي چې ده څومره نیټ وهلی یا فیصدي او ام بیانې ټول تاسو ته دلته ښیي. نو چې په ځینو نه وي وهلی هغه به ټي صفر به وي.